بسم الله الرحمن الرحیم. د شرق راډیو تلویزیون درنو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مه هرکلی کوم. زه توریالی ساحل یم او د خپل درنو همکارانو په ملتیا د نن ورځې د ژوند پړاوونه خپرونه تاسو ته وړاندې کوم په دې هیله چې دغه خپرونه ستاسې د خوښې وړ وګرځي او د خپرونې تر پایه پورې موږ سره پاتې شي. قدرمنو هیوادوالو، تاسې ګورئ چې نن د ننګرهار کډوالو چارو ریاست ته راغلي یو. دلته تاسې ګورئ چې هغه زموږ هیوادوال چې د جنګ ځپلي هیوادوال دي، هغه هیوادوالو سره تقریبا 80 کورنۍ ورسره د نقدي پیسو مرسته کیږي چې هر یو کورنۍ ته به 12,000 افغانۍ ورکول کیږي. د دې ترڅنګ هغه کورنۍ ته ژمني سامان هم ورکول کیږي چې په هغه کې بوټان شته، جمپر شته او داسې نور توکي دي چې د ژمني سامان دي، هغه به هم تاسې د نږدې څخه وګورئ. د دې ترڅنګ د پخلنځي لپاره زمونږ هغه بې ځایه شوي کډوالو ته هغه لوښي ورکول کیږي چې دوی پخلنځي کې ورته ډېر سخت اړتیا لري. قدرمنو هیوادوالو، زموږ د نن ورځې د ژوند پړاوونه د خپرونې حمایه کوونکی بنسټ د ننګرهار د کډوالو چارو ریاست دی چې زموږ د نن ورځې خپرونه حمایه کړې. هیله ده چې دغه خپرونه تر پایه پورې وګوري او موږ سره د خپرونې تر پایه پورې پاتې شي. قدرمنو لیدونکو، د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو، دلته زموږ د جنګ ځپلي یو خوراکی هم چې ننګرهار ته راغلی دلته ناسته دی. راځه چې د دې سره هم 2-3 خبرې وکړو چې دی تاسې ته د هغه تیر ژوند تیرې ورځې چې دی په کوم سختۍ سره تیرې کړئ د هغې په اړه تاسې ته څه معلومات درکوي. خورجانې که تاسې راته دا ووایئ چې تاسې د کوم ځای څخه راغلي یاست؟ ما خوږیاڼو نه د هغه نه راغلي. خوږیاڼو د کوم ځای څخه؟ برې وزیرو نه. خورجانې که لږ راته داسې ووایي چې د وزیرو نه تاسې په کوم حالات راووتې او دلته راغلې ننګرهار؟ ننګونه واغه وروتو، بېحسابه تکلیفونه تېر کړه، تانکسین تېرې کړې، په لوږو راغلو، په تندو راغلو، بېحسابه تورې شپې وې، تورې هغه وې چې به واړو هر چې به ژاړل، یا به ماړۍ وه یا به نه وه، په نارې به څملاستو. خورجانې چې نن تاسې سره د ننګرهار د کډوالو چارو ریاست په همکارۍ سره دغه د نغدو پیسو 12,000 افغانیو مرستې تاسې سره ترسره شوې، دغه پیسې مو واخیستې؟ و هغه موږ واخیستې. د دې ترڅنګ تاسې سره دغه ژمني سامانو کومک وشو؟ څه وشو خیره یې. تاسې به خو په پخلنځي کې به داسې لوښي به هم تاسې نه لرله، اوس تاسې ته دغه لوښو همکاري هم تاسې سره وشوه. څه غوښتنه لرې نور د هیوادوالو نه، دغه خلکو نه؟ موږ داسې هغه لرو چې موږ سره نور کومک وشي، د هغه وړو د شیو کومک وشي، د دالو غوښو یا د کومک ورسره وشي. خوشحاله اوسئ. شانتی ګران دی په معنا کې خپل وطن، په ژړا کې خپل وطن، په خندا کې خپل وطن. څومره خوږ څومره عزیز دی په دنیا کې. قدرمنو هیوادوالو، تاسې ګورئ چې دلته یو ګلالی ماشوم هم ولاړ دی. دغه ماشوم آیا په څه وجه راغی او دلته ودرېدو؟ دغه ماشوم خو وخت دا دی چې دی زده کړې وکړي، تعلیم وکړي، تر څو دغه هیواد ته د خدمت مصدر وګرځي. خو متاسفانه چې نن دغه 80 کډوالو په شمول دا هم دلته دغه مرستې غوښتنه کوي او دلته ولاړ دی. راځه چې دغه ګلالی ماشوم سره هم خبرې وکړو چې څنګه کډوال شو، دلته څنګه راغی. نوم دې راته ووایه؟ عین الله.
عین الله جانه د کوم سیند راغلی د زاویې نه اوس په دې جنګونو کې راغلی یاستې که پخوا نه راغلی نه دا 15 ورځې کېږي چې راغلي 15 ورځې کېږي که لږ راته ووایي چې کله هلته د خوږیاڼو نه تاسې راوتې په کوم حالات راووتې د داعش نه راووتم لکه داعش تاسو سره څه داسې وکړه چې تاسې خپل کور کلی وطن هم پرېښوست او دلته راغلې کورونه له یې اور اچولو ښځو له عزت اچولو قدرمنو هیوادوالو دلته زموږ یو بل ورور هم ولاړ دی راځي چې د دې سره هم دوه درې خبرې وکړو چې دا څنګه راغلی د کډوالو چارو ریاست ته نوم دې ګرانه نوم مې رحمان الله دی د ننګرهار ولایت د خوږیاڼو ولسوالۍ اوسېدونکی یم او دلته موږ سره مرستې تر اوسه نه وي شوي دا اولنۍ مرسته چې موږ سره کېږي بس موږ دې نه ډېر خوشحاله یو او غواړو چې د نورو هېوادوالو سره هم دغسې مرستې وشي او ډېره مننه د خپل وطنوالو نه کوو بس نور څه ویل نه غواړم ګرانه وروره که داسې راته ووایې چې د کډوالو چارو ریاست لخوا که مشخص کړي چې کومې مرستې تاسې سره ترسره شي اوس مرستې بس دومره وشوې چې یو د سامان د ماشومانو دپاره او لوښي دي او 12,000 نغدي مرسته وشوه او بس دغه مرستې د خپل هغه ننګرهاریان ورونو نه چې دلته تاسې د خوږیاڼو څخه راغلي یاستې او د ریاست مهاجرین څخه څه غوښتنه لرې څه ویل غواړې مهربانه بس غوښتنه هم دا وه چې موږ سره کومک وکړي بس غوښتنه د کومک غوښتنه هم پوره شوه او د نور مرستو غوښتنه هم نه کوو چې نورې مرستې موږ سره وکړي بس همدا غوښتنه هم لکه دغه مرستې چې تاسې سره وشي دا بسنه نه کوي د نورو مرستو هم غوښتونکي تاسې یاست بالکل دلته چې موږ راغلي یو بس کورونه دومره پیسې راسره وي چې هغه هم د کورونو په کرایه باندې ولګولي او دې باندې خو دومره بسنه نه کوي دا د یوې میاشتې کرایه هم نه ده خوشحاله اوسئ قدرمنو هیوادوالو څنګه چې مخکې موږ یادونه وکړه چې دغه بې ځایه شوي کډوالو سره کوم چې زموږ د جنګ ځپلي هیوادوال دي دغه کورنۍ سره هغه ژمني سامانو مرسته هم ترسره شوه چې په هغې کې موږ تاسو ته مخکې وویلو چې څادر هم پکې شته دی جمپر هم پکې شته دی هغه ماشومان چې نن سبا کډوال شوي دي د خوږیاڼو څخه راغلي ننګرهار ته د یخنۍ د وجې نه د سخت ستونزو سره مخامخ دي نو کولی شي په دغه یخنۍ کې دغه جمپر هم په ځان کړي او د دغه یخنۍ نه د هغې ساتنه وشي وروره دا راته ووایه د کوم ځای نه تاسې راغلي یاست موږ خو د خوږیاڼو وزیرو نه راغلي یو د جنګ د حالاتو نه جنګ و ماشومان و ډارېدل مارمۍ راتللې کورونه لګېدل بس هغې ځای نه راووتلو دغلته راغلي او پراته یو د بازار کې کورونه هم نیولي په کرایه باندې اوس تاسې په کرایه باندې هلته اوسېږي دغه فعلا چې تاسو سره د کډوالو چارو ریاست د نغدو پیسو تاسو سره مرسته دغه ژمني سامانو مرسته چې تاسو سره وکړه د دغې نه خوشحاله یاستئ که نه ولې د دې نه موږ ډېر خوشحاله یو حکومت نه ډېر راضي او چې داسې آینده کې مرستې وکړي موږ سره او دا کوم مرستې چې وکړي دې نه حکومت نه ډېر خوشحاله یو چې داسې مرستې د نورو سره هم وکړي چې بېوزله په ډاګونو کې پراته دي او کورونه نه لري ماشومان ځورېږي داسې مرستې ټولو سره وکړي که لږ راته نور هم ووایي چې په خوږیاڼو کې کله په تاسې باندې دغه سخت حالات راغله او تاسې کډوال شوې دلته راغلې ننګرهار ته راغلې د هغه ځای که لږ راته داسې سراڼه وایي چې څنګه څه حالات په تاسې باندې تېر شو موږ خو وروره دا حالات در باندې راغله چې کله جنګ شروع شو پلو دې پله غونډۍ ونیول شوې موږ د شپې راوتلو د شپې ماشومان په پرېښودو په کورونو کې راوتلو سبا ماشومان د ورځې راوته موږ ته شپې راوتلو راغلو ولسوالۍ ته خوږیاڼو ته چې راغلو هلته سبا ماشومان راپسې راغلل د کور و نه ځای و بس خپلو خپلوانو کره ماشومان ولېږل اوه ورځې اته ورځې پسې کور کې پسې ګرځېدم هغې نه بعد وایي چې کله کور مې پیدا کړلو بیا مې ماشومان راغونډ کړل ټول په ډېر بخښنې سره جنګ چا شو دا جنګ دې خوا نه حکومت ولو حکومت خو ښه پورې کمډه نه وکړی خو نه طالب و بل خو نه دی شو تاسو د طالب او د داعش د وجې نه کډوال شوې او راغلې دلته ننګرهار ولې موږ دلته راغلو
قدرمنو هیوادوالو د ننګرهار د کډوالو چارو ریاست محترم رئیس صاحب غلام حیدر فقیرزی صاحب زما تر څنګ ولاړ دی. راځه چې د فقیرزی صاحب نه هم پوښتنې وکړو چې دغه بې ځایه شوي کډوالو سره نن دغه کومې مرستې ترسره شوې، دا د کومو ادارو نه او د کوم خوا نه دغه کورنیو سره دغه د جنګ ځپلي هیوادوالو سره مرستې ترسره شوې. د هر څه نه مخکې رئیس صاحب تاسو ته ښه راغلاست او کور ودانۍ وایم د ژوند پړاوونو خپرونې ته. مننه ژوندی اوسئ. تاسو ته د شرق تلویزیون محترمو کارکوونکو او اورېدونکو ته نیک هیلې سلامونه وړاندې کوم. ژوندي اوسئ، خوشحاله اوسئ. فقیرزی صاحب که په دغه خبره لږ رڼا تاسې واچوي چې دغه فعلا چې دغه کوم بې ځایه شوي کډوالو سره کومې مرستې ترسره شوې، دغه د کومې ادارو له خوا نه دغه کورنیو سره مرستې ترسره شوې؟ دغه مرستې خو البته تاسو ته معلومات هم ده چې د مرستو راټولول دومره اسان خبره نه ده او بیا په ننګرهار کې د بې ځایه شوو شمېره هم ډېره لوړه شوې ده چې اوس تاسو هم ګورئ چې د خوږیاڼو په ولسوالۍ کې څه مشکل ده او څه زیات کورنۍ د خوږیاڼو ولسوالۍ څخه د ښار مختلفو ساحو ته را بې ځایه شوي دي. چې نن کومه مرسته لرو البته د ماشوم ساتنې یعنې نړیواله اداره یا سیف د چلډرن، همدارنګه د یونیسف ادارې لخوا او زیاتره موسسات دي چې زموږ صرف دا دلته کومه توجیه ده دا یو وړوکې توجیه ده. زموږ نورې توجیهګانې دي په خوږیاڼو کې دي، په سرخود کې دي، په مختلفو ولسوالیو کې چې کوم ځای نه بې ځایه شوي راغلي د هغوی سروې هم روانه ده او توزیع هم روانه ده. اوس په دغه ځای کې موږ د دوه نړیوالو ادارو چې یو د ماشوم ساتنې نړیواله اداره ده او بل یونیسف ده، د دې دواړو ادارو په مالی لګښت باندې هر کورنۍ ته غیر خوراکي توکي یعنې ژمني لباس یعنې زمانی سامان ورکول کېږي. همدارنګه د غیر خوراکي توکو سره سره 12,000 افغانۍ د دې په خاطر چې دوی هغه خپل ضرورات یا خوراکي توکي پرې واخلي ورکول کېږي. خوشحاله اوسئ رئیس صاحب. تر دې دمه پورې صرف که تاسې موږ ته ووایي چې د خوږیاڼو څخه کوم هغه بې ځایه شوي کډوال چې راغلي دي تعداد به تر څو پورې؟ یعنې د دې نه معلومیږي چې دا کورنۍ به تر 10,000 پورې بې ځایه شوي د خوږیاڼو د ولسوالۍ څخه. خو تر اوسه پورې موږ په دې توانېدلي چې 6,000 کورنۍ په دې کې د مرستې لپاره مستحق وګرځول شي. تر دې دمه موږ د خوږیاڼۍ بې ځایه شوو کورنۍ سره د 15,000 کورنۍ سره موږ مرسته شوې کړې ده چې په دې کې خوراکي توکي، غیر خوراکي توکي، نغدې پیسې، که چا د سرپناه ستونزه لرله خیمې ورکول شوي دي او اوس هم یعنې توزیع او سروې دواړه روان ده. خوشحاله اوسئ رئیس صاحب. دغه کومې مرستې چې فعلا دغه کوم کډوالو سره دغه بې ځایه شوي کډوالو سره ترسره کېږي، آیا دغه مرستې بسنه به کوي او که نه؟ موږ یو پروګرام باندې کار شروع کړی ده. موږ غواړو چې دا مرستې تر هغه وخته پورې دغه کورنۍ ته دوامداره شي تر څو چې د دوی هغه اصلي مناطقو کې امن نه راغلی، یعنې بیرته خپلو ساحو ته تللي نه وي. نو انشاءالله موږ کوشش کوو چې دوی ته په هره میاشت کې خوراکي توکي یا غیر خوراکي توکي یا نقد پیسو څه مرسته وکړو. موسسات سره هم خبرې کړي دي، همدارنګه هم د وزارت محترم مقام سره د ولایت محترم مقام سره ناستې کړي، غوښتنې هم ترې کړي دي د موسساتو څخه چې دغه مرستې په دوامدار شکل شي. اوس د حالت لږ اضطراري دی، د اضطراري حالاتو په خاطر باندې زموږ ټیمونه دې ته توضیح شوي دي چې هغه کورنۍ چې تازه را بې ځایه شوي هغوی ته مرسته ورسوي. خوشحاله اوسئ رئیس صاحب. د لا بریاو په هیله مې خدای دې تاسو ته نور همت درکړي چې دغسې د بې ځایه شوي کډوالو سره تاسې نور هم مرستې ترسره وکړئ. مننه. تاسو نه هم مننه چې تاسو راغلی. البته د بې ځایه شوو کډوالو د مرستو د توزیع لړۍ د نږدې څخه ولیدله او ټول هغه هیوادوال یا ټول هغه ننګرهاري اوسېدونکي چې په ننګرهار کې اوسېدي چې د هر ولایت یعنې هغوی ته د شرق تلویزیون د لارې یعنې خبر یا اعلان یا ډاډ او اطمینان ورکوو چې ټول هغه کورنۍ چې تازه را بې ځایه شوي وي هغوی ته به انشاءالله مرستې رسیږي. د سروې ټیمونه به ورته ورځي، خو فقط لږ وارخطايي دې نه کوي. د دې په خاطر باندې چې بې ځایه شوي
ډېر زیات دي او زموږ د ټیمونو سره په هر ځای کې باید دوی کومک وکړي، یعنی دوی ورته هغه زمینه برابره کړي چې په د یو مخې سروې شروع کړي او آخر سر ته یې ورسي، نه دا چې ځینې متنفذین یا مشران خل دي چې هغوی مثلا په زور باندې چې زما سروې وکړه زما سروې وکړه، هغوی نه زه احترامانه هیله کوم چې د سرمیر د ټیمونو مزاحمت ونه کړي تر څو دوی هغه مستحق کورنۍ چې بې ځای شوي دي هغه پیدا کړي او د بیا سره مرسته وکړي. زموږ د سروې ټیمونه البته د ملل متحد سره مشترک ټیمونه دي، ګډ ټیمونه دي. IDP ټرانسپورټ کمیټه ورته وایي د دې خوا نه یو ټیم ټاکل کېږي چې په هغې کې 3-4 ورځې په هغې کار کوي او مرستې ورکوي. خوشحاله اوسئ. تشکر تاسو نه. قدرمنو هیوادوالو او د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسې درانه حضور ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې چې زه توریالی ساحل او ما سره د کامرې په برخه کې شهباز نظري بیا ستاسې د کورونو میلمه کیږو. تاسو په لوی او بخونکي خدای سپارم. پاتې وخت او پاتې شیبې مو نیکمرغه. د الله په ژړا کې خپل وطن، په خندا کې خپل وطن، څومره خوږ څومره عزیز دی په دنیا کې خپل وطن، په ژړا کې خپل وطن، په خندا کې خپل وطن، په ژړا کې خپل وطن، په خندا کې خپل وطن. د غریبو لاسنیوی د ټولو مسؤلیت او دنده ده. د هیلې خیریه ټولنه.